د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. رنګین شمیر کتاب راواخله، د رنګین شمیر په مخ د ښکلي ماشومان وګوره او شاته یې د شنې مرغۍ ګورې چې څادر یې نیولی ده. شاباس، همدا رنګین شمیر کتاب دی. ښه ګرانه، د یو او دوه لیکل خو دې یاد شول. راځه چې د درې لوستل او لیکل هم زده کړو. د نن لوست یا سبق دی د درې عادت زده کول. کتاب پرانیزه، دې پاڼې ته په ځیر وګوره. څه وینې؟ د درې پیشوګانو انځور. دا درې پیشوګانې دي. دا لومړی یا اوله پیشو ده، دا دویمه پیشو ده او دا هم دریمه پیشو ده. شاباس، وګوره دا درې پیشوګانې دي. دا درې بېرنګه پیشوګانې دي. ته یې ګورې. اوس به دا ټولو پیشوګانو ته رنګ ورکړو. اوس یې ته وشمېره چې څو پیشوګانې دي. درې. یوه، دوه، درې. شاباس. اوس به پیشوګانې رنګ کړو. په دې پوهېږې چې پیشو څه رنګ لري؟ ښه پوهېږې چې پیشوګانې ډول ډول رنګونه لري. تورې، سپینې، زیړې او داسې نورې. اوس څه کوو؟ راځه چې دا درې بې رنګه پیشوګانې رنګ کړو. رنګه قلمونه دې راواخله او دا درې بې رنګه پیشوګانې وار سره لومړی یا اوله، ورپسې دویمه او همداسې به درېمې ته داسې رنګ ورکړې. پام خو دې دی چې د پیشو سر او نور ځان ته به یې سوربخون رنګ ورکړې. ګوره چې د سترګو ګاټو ته سوربخون رنګ ورنه کړې. هغه ته به تور او د سترګو سپین به یې سپین پرېږدې. بیا به مخ او پښو ته به یې فولادي رنګ ورکوې. پیشو پیژنې او کله دې لیدلې؟ ډېر ښه، شاباس. اوس به یې نور هم وپېژنې. پیشو یو کورنی ژوی یا حیوان دی. اوږده لکۍ او پاسته ویښتان لري. په منډه کې ډېرې چالاکې وي. اکثرا پیشوګانې په کورونو کې موږ سره یو ځای اوسیږي. ډېر ښه، وګوره دا درې پیشوګانې دي چې رنګ مو کړې. دا لومړی یا اوله پیشو ده، دا دویمه پیشو ده او دا هم دریمه پیشو ده. ګرانه، دا بلې پاڼې ته ځو. دلته ګورې په تور رنګ دا تر ټولو غټ لیکل شوی او په څنګ کې ورسره غشی ده. درې دغه شان لیکل کیږي. وګوره، ښه ورته ځیر شه. درې دوه غاښونه لري. د ښی لوري نه پیل کیږي. لومړی یو او بیا بل غاښ، بیا مخ پر ښکته د یو په شان راکش کیږي. ګوره، ښه ورته ځیر شه چې لاندې منځخالي درې ډېر ځلې لیکل شوی. د دغو پر سر به په خپله لیکې چې د درې ولیکل دې زده شي. دلته درې څو ځلې لیکل شوي چې په سر کې تور ټکی ایښی. دا تور ټکي معنا دا چې خپل قلم د چوکاټ په منځ کې پر تور ټکي ږدې او کیڼ لور ته به یې کش کړې. بیا به یې ښکته کش کړې. درې دغه شان لیکل کیږي.
راځه د دغو دریو پر سر بیا بیا لیکو چې درې لیکل دې ښه زده شي. شاباس، درې دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه، درې لیکو. درې دغه شان لیکل کیږي. اوس نو په دې خړ ځای کې چې په سپین رنګ درې ډېر ځله لیکل شوی، د دغو پر سر درې تمرین کوو چې درې لیکل دې زده شي. څومره اسانه دی، دا ټول درې به ولیکې چې درې لیکل دې یاد شي. شاباس، درې لیکو. درې دغه شان لیکل کیږي. ښه نو، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. په دغه پاڼه کې دا تورې کرښې وینې، دغلته د دریو ترمنځ ټکی ایښودل شوی. راځه چې درې ورباندې تمرین کو چې درې لیکل مو زده شي. ټکي داسې وتړه چې درې ورڅخه جوړ شي. دلته د درې لیکل زده کوو. شاباس، درې دغه شان لیکل کیږي. څو ټکي سره یو ځای کوو چې د درې شکل ورڅخه جوړیږي. ښه نو، اوس د ازمایښت وخت دی چې درې لیکل دې زده کړي او که نه. په دې پاڼه کې درې ستوري دي چې یو یې تور دی، سپین ستوري لاندې یو او د بل ستوري لاندې دوه، بیا د تور ستوري لاندې درې لیکل شوي. هغه پیدا کړه او له درې څخه کرښه تاو کړه. شاباس. په دا بله پاڼه کې وګوره، درې د الفبې په تورو داسې لیکل کیږي. لدې ویډیو سره د رنګین شمیر کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.